کله انکار کله اقرار. پاکستان کې د طالبانو شتون دغه هیواد د چارواکو هم لاره ورکه کړې. د پاکستان د کورنیو چارو وزیر شیخ رشید وایي د طالبانو کورنۍ په پاکستان کې دي، ټپیانې د درملنې لپاره پاکستان ته راوړل کیږي او مړي هم د ښخولو لپاره هم هلته وړل کیږي. دغه لوړپوړی پاکستاني چارواکی وروسته له هغې دا اقرار کوي چې د بهرنیو چارو وزیر یې څو ورځې وړاندې په خپل هیواد کې د طالبانو شتون رد کړ. د افغانستان د ملي امنیت سلاکار ډاکټر حمدالله محب د طالبانو او پاکستان د اړیکو د افشا کولو په اړه دغه هیواد د کورنیو چارو د وزیر شیخ رشید څرګندونې ستایلې دي. هغه په خپل ټویټر باندې لیکلي، زه د پاکستان د کورنیو چارو د وزیر ستاینه کوم چې له طالبانو د پاکستان ملاتړ افشا کوي. موږ لا زړورو پاکستانیانو ته اړتیا لرو چې پر افغانستان د بریدونو پر ضد خبرې وکړي. د چارو یو شمېر افغان شنونکي وایي چې شاه محمود قریشي په ډېرې سپین سترګۍ سره څو ورځې وړاندې په خپله خاوره کې د طالبانو له شتون څخه انکار وکړ، خو په دې هیواد کې د طالبانو شتون او د دوی له لوري ملاتړ ټولې نړۍ ته لکه لمر روښانه دی. لکه څنګه چې قریشي و د بهرنیو چارو وزیر د پاکستان په لومړنۍ ځل په خپله مصاحبه کې وویل چې تاسو نومونه اخلئ، زه صرف غوږ نیسم او دا یو هم دلته نشته. اما عدم هماهنګي د دوی همدغه ثابت شوه چې د کورنیو چارو وزیر ویل چې بلې مریضان هم دلته دي تداوي کیږي، کورونه هم دلته دي او مهاجرینو غوندې ژوند دلته لري او دلته رفت آمد هم لري، بلې دلته شته ده. دا معلومه ده چې د دوی لاسوهنه پکې شته ده. په داسې حال کې چې پاکستان په خپله خاوره کې د طالبانو د شتون په اړه اقرارونه او انکارونه کوي، په هیواد کې د روانې جګړې پر مهال د زیات شمېر وژل کېدونکو طالبانو جسدونه د پاکستان په لوري روان دي. د ننګرهار والي ضیاء الله قمرخیل هم څو ورځې وړاندې وویل چې افغان ځواکونو د ننګرهار په بېلابېلو ولسوالیو کې د پاکستان د SSG فوز قومندانانو په شمول 400 ترهګر طالبان وژلي او د دغو پاکستانیانو جسدونه د 3 میاشتې له لوري پاکستان ته لیږدول شوي دي. زموږ د امنیتي او دفاعي ځواکونو کلک مقاومت سره مخامخ شو چې د دې مقاومت په نتیجه کې سلګونه طالبان وژل شو. هغه معلومات چې زه لرم یوازې په دې څو تیرو ورځو کې 400 خواشه طالبان په ننګرهار کې وژل شوي دي، لسګونه یې ټپیان شوي دي او همدارنګه په دې کې لسګونه پاکستانیانو چې د سرې میاشتې او همدارنګه د نورو نهادونو له لارې جسدونه بیرته پاکستان ته انتقال شول او چې دوی خپله په سموده وړاندې په ټولنیزو رسنیو کې هم یو ویډیو خپره شوه چې پکې طالب مشر ملا برادر په پاکستان کې طالب ټپیانو ته وینا کوي. د ټولنیزو رسنیو یو شمېر کارونکي وایي چې افغانستان کې د جګړې له زیاتېدو سره د پاکستان په روغتونونو کې د ټپیانو ځای نه وي او لسګونه مړي هم د پاکستان په اړوندو هدیرو کې ښخېږي. د چارو یو شمېر نور شنونکي وایي پاکستان ته د افغانستان له لوري د مړو لسګونه صادرات دا ښایي چې دغه هیواد د ترهګرو اصلي ملاتړی دی او په افغانستان کې اوسني جنګېدونکي طالبان ډېری د پاکستان د پوځ غړي هم دي. پاکستان ډېر بې مخه او بې بنیاده او بې دغه سیاست چلوي. موږ نه پوهېږو چې دوی سره د موږ څه دښمني ده. په دې هېڅوک سترګې نشي پټولی چې طالب کور په پاکستان کې دی، طالب په پاکستان کې دی، طالب زخمی دا هر څه یې په پاکستان کې کېږي. په دې څوک سترګې نشي پټولی او دا چې پاکستان یې نه مني دا د دوی هغه دوه مخي ده. د هلمند په جګړه کې په زرګونه پاکستاني پوځیان هلته مړه شول او انتقال یې کړل پاکستان ته او ستاسې وینې چې څو ورځې کېږي جګړه شدت پیدا کړې ده او د پاکستاني ملیشو او د پاکستاني پوځ شتون په افغانستان کې دا څرګند شوی ده او ټول افغانستان ته معلوم ده او حتی ویډیوګانې او عکسونه هم شتون لري. د پاکستاني چارواکو له څرګندونو سره هم مهاله د ولسمشر لومړي مرستیال امرالله صالح هم اسلام آباد ته خبرداری ورکړه چې له طالبانو څخه یې ملاتړ په زیان تمامېږي. صالح چې تازه له واشنګټن نه کابل ته راستون شوی وایي چې پاکستان د طالبانو کوربه دی.